دې برخه کې د اردن په سفرنامه باندې د تاثراتو لپاره خپل سابقه د پښتو ادبي ټولنې صدر زموږ د محفلونو روحي روان استاد شاعر ساجد شایق صاحب ته پات کړو چې هغوی راشي او هغوی خپل تاثرات وړاندې. مننه غر صاحب. ملګرو، پخوا چې به دا سیلګر چېرته د نورو وطنونو نه سیلګر یا مسافر نورو وطنونو ته به لاړل، د هغه ځای نه چې به کله وطن ته واپس راغلل نو د هغه ځای حالات به دې وطنوالو ته بیانول چې هغه ملک داسې و داسې و داسې و داسې خلک و داسې خویونه و داسې داسې معاملې وې داسې پټي وو داسې بازارونه وو دومره پکې سیندونه وو داسې داسې پکې د سیل ځایونه وو داسې مذهب وو داسې داسې حجرې او جوماتونه وو ژبه دا وه آبادي دا وه د خلکو حالات یې داسې وو. نو هغه سیلګر یا هغه مسافر به دغه حالات بیا خپلو وطنوالو ته دوی خپلو محفلونو کې به دا خبره کوله او دغه خلک چې به کوم د ده دا وطنواله دا کم چې به چاته چې به ده خبره کوله نو دی به د دې کس نه دا کم چې به د مسافرۍ نه راغلی و نو د ده نه به چاپېره ناست و د ده خولې ته به یې کتل او هغه حالات به یې ترې نه اورېدل او خوند به یې ترې اخیسته هغې له به یې مزه ورکوله. خو بیا په مزه باندې داسې وشو چې دغه حالات کوم چې به هغې بیانول نو هغې په مزه باندې دغه کسانو دغه حالات قلمبند کول شروع کړل، یعنې د دغې لیکل شروع کړل، کتابي شکل یې ورکول شروع کړل او د هغې فایدې به ډېرې وې. نن سبا ډېر خلک داسې دي چې د یو ملک حالات او د یو ځای تاریخ هغه اکثر په سفرنامو کې ګوري. ډېر تاریخونه داسې دي چې خلک په سفرنامو کې ګوري چې فلانې د نن نه 600 کاله 800 کاله 1000 کاله 1500 کاله مخکې دلته راغلی او هغه دا لیکلي نو د هغې نه بیا د هغې تاریخ معلوموي. نو په دغه وجه باندې د سفرنامه لیکل دا ډېر ګټور کار دی. خټک صاحب هم دغه کار کړی دی چې د اردن سفرنامې لیکلې ده. ناصر خو خټک صاحب ډېرو وطنونو ته تللی دی، امریکې ته تللی دی، جنوبي افریقې ته تللی دی، کینیډا ته تللی دی، دغسې د یورپ نور ملکونه یې کتلي دي، خو بیا اردن ته 3 وارې تللی دی. نو په دغه وجه باندې اردن ته او صرف دغه نه ځکه چې د هر چا دا مشاهداتي قوت چې کم وي که نه دا د هر چا یو شان نه وي. د خټک صاحب د مشاهدې دغه قوت چې کم دی دا طاقت د ډېر دی، هر یو شي ته یې په غور کتلي. ډېرې خبرې داسې شته چې هغه په دې کتاب کې خټک صاحب نه دي لیکلي خو مونږ ته وخت په وخت ویلي دي، مونږ ته اورېدلي دي. نو د هغې نه هم مونږ او که چېرې فرض که تاسو دا کتاب هم ګورئ انشاءالله وبه هم ګورئ وبه یې لولئ نو تاسو ته به د خټک صاحب د مشاهدې د هغې به درته پوره پته ولګي. بله خبره دا ده چې دا سفرنامه چې کومه ده نو د دې خپل صفات څه لوازمات دي خټک صاحب د هغې ښه پوره خیال ساتلی دی. لکه اوس د مثال په توګه باندې د یو ملک تاریخ، د هغې جغرافیه، د هغې ژبه، د هغې مذهب، د هغې دود دستور، د هغې ناسته پاسته، د هغې ملک تاریخي ځایونه، هر څه دا ټول هر څه چې کوم دي یا د هغه ملک تاریخ نو دا په سفرنامه کې بیانول دا پکار دی، بلکې دا د سفرنامې یوه برخه ده او خټک صاحب دا هر څه چې دي دا ډېر په ښه طریقه سره او په واضحه طریقه سره بیان کړي. اوس دا خټک صاحب چې کوم دی نو دا ډېر حساس او ډېر سپین ډاګي سړی دی. دا پته هغه چاته لګي چا چې ده سره ناسته پاسته کړي نو هغې ته معلومات دي او دغه حساسیت دغه د جذباتو رسپېزلتیا چې کومه ده نو دا د هغه د کتاب د اردن سفرنامه هغه په دې کې تاسو ته واضحه ده. باریک بیني هم پکې د منلو خبره ده او خټک صاحب هغه څه لیکلي دي کومې چې لیدلي دي او کومې محسوس کړي دي یا د هغه څه قلبي واردات دي، خو څومره پورې که تاسو وګورئ نو هغه پکې د مبالغې نه هېڅ کار نه دی اخیستی، هېڅ قسم مبالغه پکې نه ده کړې. د اردن سفرنامه
موږ له دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې د اردن دا سفرنامه په څو لحاظو باندې اهمه ده چې په هغې کې دا خبره دې زموږ مخې ته چې خټک صاحب ویلي دي لیکلي دي چې دا اردن چې کوم دی نو دا د پیغمبرانو مسکن دی. خټک صاحب وایي چې کنعان ښار دلته دی. تاسو ټولو ته د هغې د اهمیت او د هغې د تاریخ پته ده. یوسف علیه السلام دلته زیږېدلی دی. د شداد جنت چې کوم دی یا د قارون خزانې هغه هم دلته وي. د لوط علیه السلام سره چې کومه د لوط علیه السلام کلی هم دلته دی. نوح علیه السلام هم دلته ژوند تیر کړی دی. اصحاب کهف دلته په غار ننوتي دي. تاسو اوس ګورئ د دې د اهمیت ته د دې متعلق خټک صاحب دغه ځایونو ته تللی دی، د هغې حالات یې لیکلي. دا کتاب چې تاسو وګورئ اصحاب کهف دغه غار ته څو وارې تللی دی خټک صاحب، د هغې حالات یې لیکلي دي. د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام روضې هم دلته دي. د یوشع علیه السلام مزار چې دی نو هم دلته دی. د زرګونو اصحابو د ګڼو پیغمبرانو روضې دلته دي. د یوسف علیه السلام 3 وروڼه دلته وفات دي. دې ځمکې ډېر آفات او تغیرات لیدلي دي. لیلا مجنون د دې خاورې پیداوار و. عادیان او سمودیان چې کوم دي قرآن کې واضح ذکر دی. تاریخي اقوامو هغه دلته آباد و. سلطان صلاح الدین چې کوم دی هغه دلته اوسېدو، دلته میشته و. مونږ تاسو په قرآن کې یوه خبره وینو د سامري چې سرو زرو نه هغه سخی جوړ کړی و. نو هغه چې د سرو زرو نه کم سخی جوړ کړی و نو هم دغلته و. بله د هود علیه السلام مسکن چې کوم دی نو هم دا اردن دی. صالح علیه السلام روزه هم دلته ده. دا یوې ډیرې نه چې هغه اوښه راویستلې وه. دغسې خټک صاحب د اردن په هکله باندې موږ ته ډېر معلومات راکړي دي. او خټک صاحب پکې یو ځای کې دا هم لیکلي دي چې زه ډېرو ملکونو ته تللی یم، خو دا اردنیان چې د پاکستانیانو څومره قدر و عزت کوي، دومره قدر و عزت د پاکستانیانو ما په بل ملک کې نه دي لیدلی لکه اردنیان چې د پاکستانیانو څومره خیال ساتي او څومره قدر کوي. بله دا خبرې راغونډومه هغه دا چې د خټک صاحبو د سپین ډاګي کېدو دې باره کې به درته یو خبره وکړم. خټک صاحب په دې کتاب کې لیکلي دي چې یو وارې ما زه عمان ښار ته راورسېدم، د مازدیګر د مانځه وخت و. نو ما نه یو 2 رکاته شوي و، 2 رکاته مې د جمع سره وکړه چې سلام مې وګرځو. نو دغه دوران کې زه د دې امام صاحب خواته ورغلم، چا چې جمع ورکړه امامت یې وکړو، د هغه خواته ورغلم، کېناستم، یو 2-3 طالبان ته نور هم تاوو. نو ما د هغې نه تپوس وکړ چې تاسو کې څوک په انګریزۍ پوهېږي؟ خټک صاحب وایي چې زه عربي ماله پوره نه راتله، نو په دې وجه د انګریزي مې ورته ځکه وویل. نو هغه امام صاحب هم وویل چې او زه هم په انګریزۍ پوهېږم، او هغه نور ملګري وویل چې او موږ هم په انګریزۍ پوهېږو. نو ما ترې نه بیا په انګریزۍ کې دا تپوس وکړو هغه امام صاحب نه چې دا جمع تا ورکړه؟ نو هغه وویل چې او دا ما ورکړه. خټک صاحب وایي چې ما ورته وویل چې او دا حقیقت دی بلکل، ځکه چې موږ په خپلو سترګو دغه داسې حالات داسې نور د دې په شانتې واقعات لیدلي اورېدلي دي د خټک صاحب متعلق. نو وایي ما ورته وویل چې ته خو اول ځان د نبي علیه السلام په ته خو اول خپله څېره خپله جوسه دا خو د نبي علیه السلام په شان جوړه کړه که نه. تا پینټ شرټ اچولی دی او کلین شیو دی کړی دی، ګیره برید دې پاک خریلی دي، پینټ شرټ دې اچولی دی، او ته خو اول د خپله څېره. وایي داسې ما ته بد بد وکتل، ما ته وایي چې ته له کوم ځای؟ ما ورته وایي چې زه له پاکستان یم. وایي راته وایي چې دا پاکستانیان په هر څه کې ګوره ډېر کار کوي.
او د هغې نه پس بیا ما سره نورې خبرې نه کولې. نو ده چې په اردن کې څه لیدلي دي، څه محسوس کړي دي، هغه به تاسو د ده په کتاب کې کله هم درته څه وخت هم درته موقع میلاو شي. اوس خو دې کتابونه نه دي راوړي او د اردن سفرنامه تاسو چې کوم دا ټایټل وینئ نو ستاسو به ډېر راوړي دي، ښه کتابونه یې راوړي دي. نو تاسو به انشاءالله دا هر څه په دې کې ووینئ. تاسو زما خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني چې ما ته مو غوږ کېښود.